چې کم ماشوم دا مسلې چې کم دینو هغه حل رایستی شي په مختلف طریقو سره. مطلب دا چې د خپل سلف ایکسپریشنز کولی شي. یو ماشوم پرس کا غصه دی، نو چې غصه دی نو هغه وخت کې هغه خپل ایکسپریشن او تاثرات واضحي او ظاهروي، خو کو په ځای د دې چې مونږه هغه ورټو او چپشا او مکوا کو مونږه هغه لږ غوندې وورو چې دا هغه جذبات سشي ساړه شي. ټول نه اول زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم. نن چې زمونږ کوم ټاپک دی نو هغه دا دی چې finding their voice, how to help kids to express themselves. د ماشومانو به څنګه مدد کوو چې هغه خپل چې کوم دننه زړه کې کومه خبره ده چې د هغې صحیح طریقې سره اظهار وکړي شي. نن په هغې باندې دی. اکثر ماشومانو سره دا مسله وي چې په زړه کې څه خبره وي د هغه مور پلار ته نشي ویلی، استاد ته نشي ویلی. دا څه وجه ده چې نشي ویلی؟ آیا د دې ماشوم کمی ده که د دې مور پلار یا د استاد ټکنیکس سره کار نه دی کړی ځکه دا ماشوم خپل د زړه خبره نشي کولی؟ نو په هغې باندې ډسکشن دی. سلف ایکسپریشن وایس ته یعنی د خپل رای اظهار یا په زړه کې چې ستاسو کومه خبرې د هغې اظهار وایس ته. لومبۍ خبره articulating thoughts and ideas clearly. ستاسو چې کم سوچ دی هغه زبردست او په ښکلو الفاظو کې بیانول دا ایکسپریشنز دی. دویم identifying and communicating feelings. د خپل جذبات معلومول چې زما په زړه کې دی وخت کې کوم جذبات دي او هغه جذبات بل ته بیانول دې ته مونږ وایو ایکسپریشن. دریم asking for what they need. چې ستا کوم څیز ضرورت دی بعینه همغه څیز غوښتل، جنون څیز غوښتل، نو دې ته څه مونږ وایو دام ایکسپریشن دی. کله کله غلطي دا وشي زمونږه چرګوټي تړی شوي او وایي یاره بس چې دال ساګ وي ګزاره به وکړو. نو هغه له په رښتیا دال ساګ پوخ کړي، بیا پړه کې ځان ته کې چې ګوره چرګوټي مې یاد کړو نو ښه به وه. نو نه چې څه ته دې زړه کېږي هغه ویل پکار دي. که د هغه یار دوست ملګري یا د هغه کوربه وس وي خو وبې کړي، که وس نه وي نو نه به یې کړي. نن موږ میلمه له هغه څیز پخوو چې زمونږ وتړه شوي. ماشومان خوشحاله چې ماشاءالله میلمه راغلی دی، نن به چکن هنډي پخیږي او د چکن هنډي نه د میلمه زړه چودي وي او چې ته ساګ غوندې وي د کلي نو ډېر خوند به وکړي او دی ورته بیا هم هغه چکن کېدي نو هغه انجوای نه کړی شي او کور والا ماشاءالله سم خوند ترې واخلي. هغه ته کنه خوره کنه میلمه، خوره کنه میلمه، هغه وایي چې ما څه غوښتله خو ما ونه ویلی شو. نو چې ایکسپریشن صحیح ونه کړي شي ډیفینټلی بیا مشکلات راځي. نو asking for what they need، چې ماشوم څه غواړي هغه ته هغه غوښتلی شي نو پوه شه چې دغه ماشوم سلف ایکسپریشنز کولی شي. نیکسټ setting boundaries، چې ماشوم دا ویلی شي چې دا زما باونډریز ده، حدود دی وروره، دې کې به ګوره چیړ چاړ نه کوې. نو پوه شه چې دا ماشوم سلف ایکسپلینیشن او سلف ایکسپریشن کولی شي. د ماشوم خپل کلونی دی، خپل سامان دی چې سم څیزونه دي، نو که هغه دا ویلی شي چې بابا زما دې څیزونه ته به ګورې ګوتې نوړې یا مونې یا مورې دې ته به ګورې دغه نه کې دا زما دي، دا داسې او دا هغسې، چې هغه خپل باونډریز دغه کولی شي. نو اټ مینز چې هغه خپل سلف ایکسپریس کولی شي. او دی چې کله غټ شي که نه نو دی به بیا ویلی شي چې بی ګوره هره خبره به کې خو ګوره انسلټینګ به نه کې، هره خبره به کې خو به زه دا قصې نه منم چې تاسو هیمیلیشن کوئ د خلکو د اړوان دی. نو هغه ځای کې هغه باونډریز ځکه سیټ کولو چې په بچپن کې په ماشوموالي کې هغه ته باونډریز سیټ کولو ایکسپریشن ملو شوي وي. نیکسټ دا دی سالوینګ پرابلمز کریټیولی، د مسلو حل په ښه انداز سره رایستی شي. چې کوم ماشوم د مسلو حل په ښه انداز سره رایستی شي نو هغه خپل سلف ایکسپریشن په ښه انداز سره کولی شي. زما وړه لور ده، نو یو ځل یو څیز بره پروت وي، ما له راواله نه ما وایي بچي زه خو دله نه رالم، په خپله ځان له راواله. نو ګیر چاپېره کتل 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 داسې یو وړوکي غوندې کټکې پروت و، هغه یې کېښودو، بیا پې بالغ کېښودو، وروختل او هغه څیز یې ځان له راواغست. ما یې زبردست کریټ یو سلوشن. نو چې کوم ماشوم دا مسلې چې کوم دی نو هغه حل رایستی شي په مختلفو طریقو سره، مطلب دا چې دی خپل سلف ایکسپریشنز کولی شي. او که څوک دا نشي کولی
نو سیلف ایکسپریشن دی نشي کولی. اوس چې څوک نشي کولی دی کې څه قصور د مور پلار دی او څه قصور به پکې د استادانو وي، او چې څوک کولی شي سیلف ایکسپریشن نو څه خدمت دا د مور پلار دی او څه خدمت او لاس په پکې د استادانو وي. نو موږ له پکار دی چې خپل ماشومان هم کو په کور کې وي او کو په سکول کې وي چې د سیلف ایکسپریشن جوګه کو چې هغې د خپل رای اظهار کولی شي. سیلف ایکسپریشن دا یو پوره پیکیج دی. څه مطلب پیکیج دی؟ د مثال په توګه باندې د دې یو وجه نشي کېدی چې څوک خپل سیلف ایکسپریشن نشي کولی نو ډېرې وجې کېدی شي او د هر یو د وجې نه دا سیلف ایکسپریشن متاثره کېدی شي. د مثال په توګه باندې یو ماشوم غلی دی، په کلاس کې غلی دی او دی بالکل دغه نه کوي او هغه خپل لاس اوچت کړ چې یاره زما یو سوال دی. نو تاسو پوه شئ چې دا غلی ماشوم لاس اوچت کړ که نه چې زما یو سوال دی، نو دې ماشوم د هغه سیلف ایکسپریشن څه کو اوورکم که. اوس د څه وجې نه اوورکم که، هغه څه وجې نه یې قابو که. تاسو پوه شئ چې یا خو دغه استاذه ډېره زیاته مینه ناکه ده چې دی پوه شو چې دا استاذه به راته څه نه وایي نو د ځکه لاس، نو ادروایز دی په نور کلاس کې یا په نور پیریډ کې خاموش شئ. نو د چې لاس اوچت که تاسو پوه شئ چې دی نور کله خاموش او اوس یې لاس اوچت که نو ډایرکټ کریډټ چا ته ځي؟ دغه استاذې ته ځي، کوم استاذ ته چې دی لاس اوچت کړی دی. نو چې تاسو ته یو ماشوم سوال وکړي نو تاسو پوه شئ چې دغه استاذ کې کمال شته دی، د دې موقع ورکړې ده د شاګردانو چې دی خپل ځان ایکسپریس کړي. دا یو انډیکیټر. دویم، یو ماشوم پرس کا غصه دی، نو چې غصه دی نو هغه وخت کې هم هغه خپل ایکسپریشن او تاثرات واضحوي او ظاهروي، خو که په ځای د دې چې مونږ هغه ورټو او چپ شه او مکوه، که مونږ هغه لږ غوندې وورو چې د هغه جذبات څه شي ساړه شي او هغه مونږ ته خپل جذبات راښکاره کړي، پس د هغې نه مونږ هغه ته فورا دا نه وایو چې دا دې ښه کړو که ښه دې ونه کړه، بلکې مونږ ورته داسې ووایو چې بچې ستا چې کوم جذباتو یا چې کومه غصه ده په خپل ځای باندې هغه ټیک ده، ته لږ یې اوبه وڅښه، ته لږ په سا صورت شه او ته لږ داسې بار وګرځه او ته بیا راشه، بیا زه تاسو سره خبرې کوم. نو چې د ماشوم کله هیئت بدل شي که نه او دې مومنټ وکړي یا دې اوبه وڅښي یا دې وګرځي، نو د ده چې کوم دماغو ته کوم هغه نیګیټیو تاټس او سوچ را روان و هغې کې بریک راشي. دی بل څوک ویني او قاري صاحب څنګه چلې خیریت دی، نو هغه تاټ صاحب بله اړخ ته لاړ شي، او ارشد صاحب څنګه خیریت دی، هلته هغه اوبه وڅښي یا بل ملګري وویني، نو هغه تاټس کې چې کوم کنټینیوسلی نیګیټیو تاټس روان شي نو هغې کې انټرپشن راشي او هغه بلاک شي، نور تاټس راشي، نو د هغه جذبات به کینی او چې بیا دی راشي که نه او بیا دغه ماشوم تاسو بیا واورئ چې بچې تاسو وایئ څه چلو وختي، تاسو وګورئ د ده الفاظ به بدلي، د ده جذبات به بدلي، بلکې کله کله به دی وایي چې یاره بخښنه غواړم میډم یا بخښنه غواړم ټیچر ما نه غلطي وشوله. نو په ځای د دې چې کله یو ماشوم په جذباتو کې وي، هغه هرټ شوي وي، هغه غصه وي، آن د سپاټ هغه به ښه وورو. ګوره خدای پاک موږ له څو غوږونه راکړي دي؟ 2 غوږونه راکړي. نو ګوره د 2 غوږونه او یوه ژبه، نو پکار دی چې د دې نمبر وروستو راځي، د دې نمبر مخکې راځي چې ښه وورو وورو وورو، پس د هغې نه به بیا موږ هغې ته خپل خبرې کوو او کمنټس به ورته ورکوو. خو دې کې به وقفه ضرور راولو چې هغه ماشوم کیفیت بدل شي، یا اوبوس کې یا بار ته لاړ شي، د هغه جذبات به کینی او د نیګیټیو تاټس چې کوم را روان دي دې کې به بلاک راشي. بیا چې هغه ماشوم راشي که تاسو ورته نصیحت کوئ یا که تاسو ورته څه سجیشنز ورکوئ نو هغه به هول هرټډلی اخلي. دا هم کیدی شي که مونږ په غلطه یو نو وروستو به هم هغه بیا دغه خبره کوي، نو بیا به مونږ د خپل غلطي اډمیټ کړو. ګوره مونږ انسانان یو که نه، استاد انسان دی که نه دی؟ نو د استاد نه د غلطۍ امکان شته؟ نو د استاد نه به هم غلطي کیږي. نو که مونږ نه غلطي شي مونږ ته چې بچې سوري ما نه غلطي شوې ده، نو هغه ماشوم به دا هم زده کړي چې مشر نه غلطي وشوله نو اډمیټ یې کړله، نو چې اډمیټ یې کړله
نو سبا به چې د هغه نه غلطي کېږي نو هغه به هم په خپله غلطۍ باندې چې کوم دی نو خپیمانه هم وي او وی به هم چې ما نه غلطي شوې ده نو دې سره به د هغه هم اصلاح کېږي ورسره به د معاشرې او د ادارې هم اصلاح کېږي. صحیح شو. ښه نیکسټ دا دی چې بلډینګ بلاکس. اوس به مونږ سټریټیجیز وایو، داسې طریقه کار به وایو چې د هغې په ذریعې سره مونږ چې کوم دی د ماشوم کې د سیلف ایکسپریشن صلاحیت پیدا کولی شو. لومبۍ خبره دا ده که مونږ په کور کې یو یا په سکول کې یو نو لومبۍ اصول دا پکار دی چې ماشوم دا محسوس کړي چې زه د استاد سره کله یمه نو زه دونه محفوظ یمه لکه دا بحري جهاز چې په بندرګاه کې څونه محفوظ وي. نو هغه وخت کې به دغه ماشوم د خپل استاد سره یا استاد سره سیلف ایکسپریشن په اسانۍ سره کولی شي. نو لومبۍ به استادانو ته زما دا خواست وي او مور پلار ته هم زما دا خواست وي چې ستاسو بچې ستاسو سره چې کله ځان محفوظ فیل کی او احساس ورته وشي نو هله به هغه تاسو ته د خپل زړه خبره کوي او که کله هم هغه ته دا ګمان وشي چې زه به دغلته محفوظ نه یم نو کله به هم تاسو ته هغه د زړه خبره نشي کولی. نو دې باره کې راځي چې a child who feels safe enough to make a mistake is a child who feels safe enough to try. کوم ماشوم چې دا ګڼي او پوخ یقیني وي چې زه د استاد د وړاندې غلطي وکړم نو دا به ما نه وخي نه به مې راټي نو دغه ماشوم به بار بار ټرای کوي او یو ځل به د څه نه څه داسې تخلیق او ایجاد وکړي چې د هغه استاد دپاره او د استاد دپاره به هم د فخر خبره وي او د مور پلار دپاره هم د فخر خبره وي. نو دا اصول جوړول پکار دي چې ستاسو ماشوم او ستاسو شاګرد تاسو سره محفوظ فیل کوي نو هغه به بار بار غلطي کوي. د غلطۍ څه مطلب دی؟ هغه به کوشش کوي چې زه دا کار وکم نو چې هغه کوشش کوي هغه کار وکم لازمي خبره د غلطي به کېږي نو چې په یو ځلو نشي په دویم ځلو نشي په دریم ځلو نشي نو یو وخت به داسې راشي چې دغه ماشوم به دغه کار وکړي شي او ستا د عمر ټینشن به ختم شي. ماشوم کې به د صلاحیت پیدا شي د پرابلم سالوینګ د مسلو د حل د پیدا کولو. نو لومبۍ دا ګولډن اصول دي چې هر مور پلار او هر استاد چې د هغې غیږه او د هغې صحبت د ماشوم دپاره محفوظ پناهګاه وي نو دغه ماشوم کې به سیلف ایکسپریشن اتومیټیکلی راځي. کله کله به تاسو داسې کتلی وي یو ماشوم د یوې ټیچرې په کلاس کې بیخي خاموشه ناست دی او مقه ماشوم د بلې ټیچرې په کلاس کې ماشاءالله سم اکټیو وي. بی ماشوم خو مقه ماشوم دی کم ځای کې داسې کړو کچرګه جوړه شوې وي او کم ځای کې سم زمری جوړ شوي وي. مطلب د خبرې دا دی چې د کمې ټیچرې د وړاندې د خپل ځان محفوظ نه ګڼي نو ځان یې کړو کچرګه جوړه کړې وي او چې د کمې ټیچرې د وړاندې ځان محفوظ ګڼي نو سم زمری وي چې څه په زړه وي هغه خبره کوي او لرنینګ کولی شي. نو تاسو راته ووایئ چې موږ دا دواړه جملې یو ځای کړو نو غلطي د ماشوم شو که غلطي د استاد شوه؟ استاد شوه. خو ګوره زه د استادان بلیم کوم نه. نو لومبۍ دا ګولډن اصول زده کول پکار دي په خپل ژوند کې راوستل پکار دي په کور کې او په سکول کې. صحیح شو جي. د مثال په توګه باندې د یو 7 کالو ماشوم دی او هغه یو پیاله ماته کړه خو پیاله یې په قصد نه ده ماته کړې. د مور ورته وی چې ورشه هغه پیاله یې راواله د کچن نه هغه کچن نه یې پیاله راوستله او ماته یې کړله. اوس کو دغه مور دا ماشوم یو څو پړقه ووخي نو سبا چې دغه مور ورته وایي چې ورشه بچي هغه ځای نه جګ راواله نو دغه ماشوم به بیا راوالي ده کې به کنفیډنس وي ده کې به نه وي او خپل ایکسپریشن به هم نشي کولی چې مورې پرون خو دې په پیالې باندې دونه ولې چې نن په جګ باندې مې څونه وخې ایکسپریشن به هم نشي کولی. ماشوم به زړه کې دغه کېږي نه به ورتلی شي او نه به پرېښودی شي نو ماشوم به ورځ سره د زیړیږي او خرابیږي به او بیا په مولیانو باندې ګرځوو چې مولوي صاحب تعویض وله وکړه او ساختونه پې وخوره او کله به ډاکټرانو له بوځو. بی مسله د مور او پلار کې ده چې تی په وړه وړه خبره باندې راټې او واخې نو ماشوم به لازمي خبره زیړ پیړ کېږي او زړه به ترې وځي. نو دا هغه اگزامپل دی چې هغه خپل سیلف ایکسپریشنز ولې نشي کولی چې هغه ته په غلطۍ باندې سزا میلاو شوه.
نو هغه دویم اټمپټ چې کوي نو یریږي به او کو نه کوي نو ځان به خوري نو هم به صحت خرابېږي او هم به د هغه چې کوم ایکسپریشنز دی هغه به هم متاثره کیږي. دویم دغه مثال کو تاسو ټیچرز واخلئ یو سټوډنټ دی او هغه بالکل غلط جواب ولیکه څه ولیکل غلط جواب یې ولیکه په ځای د دې چې موږ چې نو دیس از رانګ نه دا خو تا غلط ولیکه کو مونږ داسې ووایو چې لږ مخکې لاړ شو چې thank you for sharing your comments thank you for sharing your ideas ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه تاسو خو خپل رای ورکړله ډېر ښه ډېر زبردست مونږ خو دا نه ویل چې ټیک ټک غلط ده رای ورکړه هغه رای غلطه وه هغې سره زمونږ سویمه ده نو که مونږ ورته چې thank you بیټا چې تاسو ماشاءالله ډېر زبردست خپل کوشش دې وکړه مونږ ورته نه ویلې چې ټیک ده او نه مو ورته ویلې چې غلطه ده نو کم از کم په لومبي سټپ کې هغه کې زړه پیدا شو دویم سټپ کې به مونږ څه وکړو فار ایگزامپل چې مونږ به همدغه سیم څیز د یو بل کس نه تپوس وکړو نو هغه کس نه به کوشش کوو تپوس وکړو چې مونږ پوهېږو چې ده یاد کړی او دله ورځي نو چې هغه یې ووایي نو دې ماشوم ته به ذهن کې هغه غلطي به څه شي ټیک به شي بیا دریم ماشوم ووایي بیا څلورم ماشوم ووایي نو بیا چې په آخر کې دې راشي نو دې به بیا سلف ایکسپریشن کول چې کانفیډنس به پکې راشي نو بیا به دې سلف څه شي ایکسپریشن کولی شي نو د ماشوم غلطي هم ټیک شوه او د هغه کانفیډنس هم خراب نه شو او دې نه علاوه بېعزتي هم ونه شوله نو دا هغه طریقه ده چې د دې په ذریعې سره مونږ ماشوم کې سلف ایکسپریشن سیوا کولی شو اگر چې د هغه نه غلطیانې کیږي ځکه مونږ انسانانو مونږ نه به خامخا غلطیانې کیږي نیکسټ سټریټیجي دا ده بی ا فیلینګ ډیټیکټیو فیلینګ ډیټیکټیو څه ته وایي مونږ چې کله کله د غټ غټ بلډینګونو ته ځو نو هغه آله کیدي اداره باندې او پونګ 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 چې هلکه جیب کې اوس چاقو چاړه خو نشته دی نو هغه میټل ډیټیکټر وي چېرې د سره څه چاقو چاړه نشته دی نو پکار دا چې استاد او مور فلار فیلینګ ډیټیکټیو وي جذبات پیژني چې دا ماشوم دی وخت کې په کوم کیفیت کې دی په کومو جذباتو کې دی د مثال په توګه باندې د ماشوم مور پلار جګړه کړې ده کور کې او ماشوم سار بغیر ناشتې را روان شوی دی او دلته راغی او ته ورته وایې چې هومورک دې نه دی کړی او دا چل دې کړی دی او هغه چل دې کړی دی رښتیا راته ووایه دغه ماشوم چې د کور نه بغیر ناشتې راغلی او مور پلار یې پرون جګړه کړې ده نو د جذبات به څه وي دا خو به انتهایی داسې کیفیت کې وي که په دغه کیفیت کې غټ سړی شي نو هومورک او سبق به د هغه نه وشي نه لومبې د هغه جذبات معلومول دی بچی کور کې خیریت و بچی ولې نن دې طبیعت ټیک نه دی بچی څه چل دی سبق مابق ګورې رستو خبره ده لومبې د هغه جذبات معلومول د هغه کیفیات معلومول جذبات او کیفیات چې معلوم شو چې دې ماشوم سره مسله ده نو هغه ماشوم به ته بالکل د کلاس نه ځان لکې یو ټیچر ته به ووایې چې د دې ماشوم خیال ساته او د دې لوبیو کې د ګوره ناشتې نه ده کړې د دا نه دې کړې او ګوره کو سلف ایکسپریشن او د کانفیډنس ماشوم کې وي که نه نو هغه به تاسو وایي چې ټیچر نن زما مور پلار چې کوم دې جګړه کړې وه او زه بغیر ناشتې راغلی یم ها ته بغیر ناشتې راغلی راشي چې زه کینټین ته بوځم او زه به په ناشتو کې ماشوم به څونه خوشحاله شي بیا ته سبق ته کښېنه چې سبق وایي که نه وایي نو مسله څه وي چې کله استاذ فیلینګ ډیټیکټر نه وي یا ډیټیکټیو نه وي هغه جذبات نشي معلومولی نو هغه غریب د هغه په ذهن کې چې ماشوم سبق یاد کړي او د ماشوم په ذهن کې د مور پلار جګړې تاویږي د هغه جذبات مجروحه شوي وي نو نه سبق وشي الټا هغه سلف ایکسپریشن هغه کانفیډنس ته هم ختم شي او ماشوم نور هم خراب شي نو دویم ټیکنیک دا دی چې استادانو له پکار دی او مور پلار له پکار دی چې هغه څه وي فیلینګ ډیټیکټیو وي اوس دویم مثال به زه ورکړم د کور یو ماشوم دی او د سکول نه راغی او سکول کې ډېر زیات ستړی شوی دی او ډېر زیات اووربرډن و یا استاد یې ورته څه ویلي دي او دی کور ته راغی او مور پلار وایي فورا بسته وغورځوه او هله شا به منډه که د پلاني سبق له لاړ شه او ورشه دغه ټیوشن وکړه ورشه دې هومورک ته کښېنه او د هغه د جذباتو خیال ونه ساته چې بچې ورځ دې څنګه تېره شوله بچې څه مسله خو نه وه بچې ولې داسې څه ګډوډې نو که هغه درته ووایي
نو بچي نن خیر د هوم ورک ضروري نه دی کینه بچي چای پیوس کی اوبه پیوس کی خوراک پیو کی ریلیکس کی زه بچي نن خیر د لوبي وکا روستو چې لوبي کې بیا ان شاء الله هوم ورک وکي نو لومبه مور پلار لا او دویم استادانو لا پکار دی چې دی سوي فیلینګز ډیټیکټیو وي د جذباتو معلومولو آله وي کم مور پلار چې لومبه جذبات نه معلوموي او لومبه خپل حکم جاری کوي نو هغه اولاد با یا به نافرمانه وي او یا به داسې چې کوم دی مور پلار سره په جنګ جګړې چې غوږونو ته به بیا چې کوم دی لاسونه دواړه وکاږي دویم کم استاد چې د فیلینګ ډیټیکټیو نه وي او صرف د سبق سوچ ورسره وي د ماشوم د جذباتو سوچ ورسره نه وي نو لازمي خبره دغه ماشوم به سبق کم کمزوري وي او سلف ایکسپریشنز به هم نشي کولی او که په معاشره کې د دغه ماشوم ښه کردار نه وي نو ذمہوار به دغه مور پلار او بیا دغه استادان وي ریل لایف اگزامپل د دې یو بل دا دی چې د 4 کالو ماشوم دی د مثال په توګه باندې او هغه چې کوم دی د څه وجې نه چغې وهي راپرېوته یا څه مسحب ورسره وشو او په ځای دی چې دا مور پلار چې چغې ووهي نو پکار دی چې چغې په ځای لومبې هغه ماشوم روچت کم او هغه ووایم بچي خیر شو خدای پاک خیر که زه شکر دی چې بچ شوې پخوا موږ ته مور پلار وي خیر دی میږې دې ملکه موږ بیا زر جړا به بالکل بریک شوه او که نه مور پلار ته وي چې خدای داسې نه که ځای نه ګورو بدرزونه خورې نو موږ به نور هم په جړا شو خیال به یې کړی که نه نو څه پکار دي چې هغه جذبات چې دی وخت کې دا ماشوم را پرېوته نو هغه ماشوم راوچتل او خیر دی خدای پاک خیر که شکر دی چې لاس دی بچ او سر دی بچ شو نو دې سره د هغې هغه جذبات څه شي دا مور پلار څه کار وکړو اصل کې هغه فیلینګ ډیټیکټیو کار وکړو هغه ماشوم به بالکل سبا چې څه چلم کېږي د مور پلار ته په اسانۍ سره ویلی شي ټیک شو جی The teacher example next دا دی چې when a student is scrolling and not participating full them aside quietly کله چې ماشوم چې کم دی نو اخوا دی خوا ګوري یا پس کې ګوتې وخي یا سکرین ته ګوري چې سم ګوري او په هغه کلاس کې نه پارټیسپیټ کوي نو څه چل به کوي هغه ماشوم به بالکل ځان لکې او ماشوم به څه کوي ځان لکه ځان لکه څه کوي I notice you have got your arms crossed and you seem quiet today ما وکتل چې تا یو بل سره لاسونه داسې کړي وو او ته بالکل خاموشه وې چې څه چل دی بیا څه وي you look like you might be feeling frustrated or maybe tired داسې ښکارېږي چې تاسو جذبات ته دغه رسېدلی دی او یا ستړی شوي لکه چې دریم do you want to talk about it آیا ته غواړې چې په دې باندې څه خبرې چې دا ته ولې خاموشه یې او ولې پریشانه یې نو چې ته کله دا وي چې ته غواړې او هغه کې هغه کانفیډنس وي نو جست د ایکټ اف نوټسینګ ویلیډیټس دیئر ایکسپیرینس چې صرف ته دومره مو کې که نه هغه ماشوم کې زړه را پیدا شي هغه ماشوم کې څه زړه را پیدا شي نو په ځای د دې چې یو ماشوم خاموشه وي او یا هغه بل څه کې ګوتې وخي او زه پې چغې راوکاږم زه به نور هر څه پرېږدم دغه یو ماشوم بچی خیر خو دی ولې پریشان یې څه مسله ده نو چې دغه ماشوم ته زه دغه شانتي ووایم او بیا هغه ته دا پته م وي چې دا استاد چې کوم دی زما دپاره یو محفوظ بندرګاه ده ما ته به څه نه وي نو د زړه حال به ورته ووایي او د هغه مسله به حل شي نو دا څه چل کېږي دا اصل کې د ماشوم هغه چې کوم جذبات دي هغې ته ژبه میلو شي هغې ته یو محفوظ ماحول میلو شي نو هغه جذبات چې کله راښکاره شي بس د هغه ذهن بالکل ریلیکس شي او بیا هغه خپل دغه کوي next strategy is the power of open-ended question ګوره سوال نه دی سوال د دې ډېر غټ طاقت دی کله چې یو انسان په صحیح طریقې سره سوال کولی شي که نه دغه انسان په صحیح طریقې سره د علم چې کوم دی هغه ته ته رسیدي شي او چې کوم انسان په صحیح طریقې سره سوال نشي کولی که نه نو د هغې هغه علم او پوهه به سرسري وي هغې کې به ډپت به نه وي ګهرایي به پکې نوی دی سوالونو سره دا گهرایی ډیره زیاته راځي او بعضې استادان په ډیرې بخښنه سره په سوال سره خفه کیږي په سوال سره به نه خفه کیږو ګورې په سوال سره به څه کیږو خوشحالیږو به چې کوم ماشوم تاسو نه سوال وکړو تاسو پوه شئ چې دغه ماشوم سره ستاسو مینه ده او تاسو سره یې مینه ده او تاسو ول یو ماحول ورکړئ ځکه تاسو نه سوال کوي ستاسو عزت کوي ستاسو بې عزتي نه کوي کو تاسو له درځي
نو هغه ماشوم ته به پوهه لاړه شي او که تاسو له نه درځي نو تاسو ته به دا سوزه چې تاسو په علم کې اضافه وشي ریسرچ به وکړئ تحقیق به وکړئ نو سبا به د هغې نه نور هم بهتر شي نو دا د انسان د خیر دپاره ده که د بېخیرۍ دپاره ده خیر دپاره ده نو سوال پکار دی نو اوپن اینډډ کوېسچنز ماشوم نه اوپن اینډډ کوېسچنز به کوو څه مطلب دی مطلب دا دی چې موږ صرف دا وایو فار ایگزامپل هاو واز یور ډے نن ورځ دې څنګه تېره کړه نو هغه به وي بس ښه تېره شوه بس خبره ختم دا کلوز اینډ بس هغه سمپل لکه مطلب دا چې یو جواب موجود دی او هغه فورا راک نه اوپن اینډډ کوېسچنز به کوو څه مطلب دا دی د مثال په توګه باندې دا د هغه نه به د زړه دا خبرې په دې سوال کې راوکاږو داسې سوالونه به ترې کوو چې هغه د زړه دا خبره مونږ ته ووایي نو the secret is to ask questions that cannot be answered with one word داسې تپوس به کوو چې په یو جملې سره په یو لفظ سره هغه موږ جواب نشي راکولی چې خامخا هغې کې وضاحت وي نو چې داسې سوالونه وکړې که نه نو هغه به بړاس به روزي سیلف ایکسپریشن به هغې کې راځي لکه د مثال په توګه باندې انسټیډ اف که موږ دا وایو هاو واز سکول نو که موږ صرف د سکول باره کې تپوس کوو نو که موږ داسې ووایو what was the funniest thing that happened today نن ستاسو په سکول کې څه داسې زبردست کار شوی چې تا ډېر زیات چې کوم دی نو انجوی کړی ده نو ماشوم به وایي چې غږ به نه کوې که نه مونږ نن فوټبال لګولی وو او چې ما داسې کیک ورکړه که نه بس هغه بال مې هغه ګول ته ورویشته او داسې به پوره یو جذباتو کې به راشي قصه به شروع کړي پوره هغه جذباتي کیفیت کې به هغه ماشوم راشي نو تاسو به سوال داسې کوئ چې ماشوم په دې باندې مجبور شي چې هغه خپل هغه جذباتي کیفیت ستاسو وړاندې ته کیدي نو دې ته موږ وایو اوپن اینډډ کوېسچن دویم tell me about a challenge you faced today نن څه داسې ستاسو سره په سکول کې مشکل پیښ راغلی و چې د هغې د وجې نه تاسو ټول کلاس پریشانه وي یا ته پریشانه وي یا استاد پریشان څه داسې شوي وو یاره جي نن خو هغه مونږ لوبه کوله او مونږ وی چې مونږ به دغه کوو لوبې به کوو یو ګنټه او هغه زمونږ سپورټس هغه ټیچره نه وه هغه به بار بار راتله بس کې که نه بس کې که نه بس کې که نه نو سم یې تنګ کړي وو نو مونږ لاړو میډم له میډم چې کوم دی راته غوسه شوه چې بس تاسو بل کار نشته تاسو لوبې کوئ نو نن ډېر دا مسله وه یاره بس بل ځله به چې کوم دی مونږ به داسې کار کوو که نه چې مونږ میډم او دا ټیچره په څه نه څه طریقې سره دا کنوینس کړو چې مونږ دا پیریډ د یو ګنټې کې چې مونږ صحیح پوره هغه ته به ایکسپلینیشن هغه سینیریو به ته ډیولپ کړي نو چې کله تاسو د هغه د شوق خبره وکړئ چې څه مو انجوی کړه هغه هم پوره ایکسپریشنز درکوي او که څه مسله وه نو هغه مسله هم درته پوره هغه کرکټر به درته بیانوي چې داسې چلو شو داسې چلو شو داسې چلو نو دویمه خبره څه ده چې تاسو د هغه نه د مسلې تپوس وکړئ هغه مسله به تاسو پوره ایکسپلین کوي بل کله کله مونږ وایو ډیډ یو هیو ا فن ایټ د پارټي یاره پارټي څنګه وه نو هغه مړه ډېره زبردسته وه بس خبره ختم شي خو که مونږ دا تپوس ته داسې وکړو چې هو ډیډ یو ټاک ټو د موسټ په دې پروګرام کې تا ټول نه زیات گپ شپ چا سره ولګو په دې پارټي کې نو هغه به چې زه خپل ملګري سره ناست وم بس سم خوند یې وکړو بس ناست و کله پیرني خوړ کله دا خوړ کله هغه خوړ بیا لاړو پکې د کولډ ډرنکس مسکو بیا پکې کافي مسکلو چای مسکلو پوره قصه به ته بیان کړي خو که تپوس وکړې چې پارټي څنګه وه بس وی ډېره زبردسته وه خو که دا بل تپوس ته وکړې نو پوره نو هغه سره د هغه ایکسپریشن هغه ماشوم کې صلاحیت پیدا کېږي د هغه ریهرسل کېږي د هغه تجربه کېږي نیکسټ what was the best game you played کو پرس که یو گیم وي او مطلب د سپورټس ډے وي او هغې باره کې تپوس کوي چې سپورټس ډے څنګه وه نو وي ډېره زبردسته وه خو که داسې تپوس کوي چې کم بیسټ گیم و چې تاسو وکړو نو هغه به یاره مونږ فوټبال کړو خو سم منډې م پکې ول یاره دا کونډې م ټولې ګرېدلې دي او ډېر خوند یې کړو خولې شو پوره هغه ایکسپلینیشن به تاسو ته درکوي نو د ماشوم نه به څه کوو اوپن اینډډ کوېسچن کوو چې په یو لفظ سره یا په یو جملې سره د هغې جواب نه ختمېږي نو هله ماشوم کې هغه سیلف ایکسپریشنز یا هغه کې د وینا د صلاحیت څه کېږي زیاتېږي اکثر میاندې او اکثر استادان په دې باندې ډېر خفه کېږي زما د ماشوم سم خړوتو دی د خدای باندې شکر وکاږه چې خړوتو دی که خړوتو نه وي او خاموشه وي نو سبا به یو څیز ته ضرورت وي هغه نشي غوستی یو مسله به ورته وي هغه ته نشي ویلی نو د دې مطلب دا چې ستاسو ماشوم کې سیلف ایکسپریشن شته دی دې تپوس کولی شي خپل جذبات ظاهرولی شي صحیح ده که نه
ها نیکسټ دا دی فار ایگزامپل مونږ دا یو تپوس کوو د شاګرد نه چې ډو یو انډرسټینډ، نو که مونږ د دې په ځای داسې ووایو چې تاسو پوه شئ، نو هغه به وایي چې او یا نه، بس خبره ختم. نو که مونږ داسې ووایو can you explain this concept in your own words، ستاسو په خپل الفاظو کې راته ووایئ چې یاره دا کاڼی چې کوم دی که نه زه داسې علمه، نو دا لاندې ولې راځي، دا راته ووایه. نو هغه بیا شروع شي دا دې وجې نه راځي او دا دې وجې نه راځي او دې وجې نه راځي، مثال په توګه باندې. نو چې تاسو کم یو سوچ او فکر باره کې د هغه نه سوال کوئ، نو په یس نو کې د سوال مه کوئ، بلکې داسې سوال ته وکړئ چې هغه په خپلو الفاظو کې ایکسپلین کړی شي. دویم سوال داسې هم ته کولی شي چې what part of this is still confusing، ستاسو په خیال باندې په دې سوال کې په کومه خبره اوس هم ستاسو سر نه دی خلاص شوی، اوسه پورې په تاسو کلیر نه. هغه به وایي چې میډم ماشاءالله لیکچر خو ډېر مزېدار و، خو زه په دې پلاني کنسپټ باندې پوه نه شوم، دا راته لږ ایکسپلین کړه. نو ګوره هغه اټومیټیکلی هغه تاسو ته ایکسپریشنز درکېږي. نو داسې سوال کوو ډو یو انډرسټینډ، هغه یس میډم، او منځ کې پکې هر څه ګډوډي. خیال مو کړی وي که نه؟ نو داسې به مونږ نه کوو، یس او نو کې به مونږ سوال به نه ختموو. نیکسټ دا دی سټریټجي د آرټ آف اکټیو لسننګ. زه به بیا هغه خبره وکړم، الله رب العزت دوه غوږونه راکړي دي، او دا کم انسان چې دا دوه غوږونه ډېر استعمالوي او دا خوله هغې نه په نسبتا کمه استعمالوي که نه، دې ته مونږ اکټیو لسننګ وایو، چې بالکل مکمل توګه باندې سړی متوجي شي. او دا کله کله مشران ورسره داسې هم کي، خیال مو کړی وي داسې توجه ده چې بالکل اخوا دې خوا به نه ګورې، نه به موبایل کې ګوتې به نه به بل څه کې کار کوې، چې هغه ماشوم ته پوره اورې، نو دا اکټیو لسننګ دی. لسن ټو انډرسټینډ نټ ټو ریپلای. دویم اکټیو لسننګ دې ته وایي چې تاسو اورئ په دې نیت باندې چې جواب ورنه کې، د جواب په نیت نه بلکې د ځان د پویولو په نیت واورئ. کمیونیکیشن کې دا ډېره غټه مسله ده. کله چې مونږ کمیونیکیشن کوو نو یو کس خبرو کې فوراً مونږ جواب ورکو، لکه چې په جیب کې را سره تیار پروت وي، دغه کمیونیکیشن مخکې نه ځي. نه، خبره وورو چې دا خبره څنګه ده، بیا پې سوچ وکړو چې په کوم نیت سره شوې ده، په کوم کنټکسټ کې شوې ده، د څه وجې نه شوې ده. بیا پس د هغې نه ارشد صاحب ووایو چې او زما خپله رایه دی کې دا ده. کله کله غلطي څه وشي چې انسان لا خبره نه ختمه کوي چې مونږ جواب راسره تیار جواب ورکو، هغه کمیونیکیشن اکټیو لسننګ نه وي. داسې قسمه اکټیو کمیونیکیشن کم ځای کې نه کیږي، د باس او د سبارډینیټ ترمنځ اکثر دا نه کیږي. چې کم مشر وي او کم کشر وي که نه، نو مشر وایي چې بس زه ټیک یم، همیشه خپلې خبرې ته ټیک وایي، بخښنه غواړم لکه زما دې سره کار نه چلیږي. نه، زه به اورم د هغې او خپله به م وایم، بیا به زه انډرسټینډ کوم، د هغه خبره به په دې نیت باندې اورم چې دا کنسن زه واورم، او هغه به هم زما خبره په دې نیت اوري چې دا مشر دا خبره کوي زما د ښې دپاره یا د ادارې د ښې دپاره کوي، نو هله به دا کمیونیکیشن مخکې ځي. کله چې مونږ د جواب په نیت سره اورو که نه، هغې نه به جګړې جوړېږي، هغې نه به څه جوړېږي؟ جګړې جوړېږي. ډاکټر آرکوي په خپل کتاب کې د 7 هیبټس آف هایلی افیکټیو پیپل هغې کې لیکلي دي چې کم دوه کسان جګړه کوي که نه، او یو بل ته یو شانتې جوابونه چلی، وي ته یو ته وایي چې ته ودرېږه، ده څه ووې او هغه نه ووایه او هغه ولیکه، او بیا بل ته ووایه چې ده څه ووې او هغه ولیکه، وي دا دواړه اکثر یو شانتې نه وي. هغه لیکلي بیا درته ووایي چې ته دا ویلې، هغه وایي چې نه نه ما خو دا نه دي ویلې، هغه ته چې نه تا هم دا وې، او بل وایي چې نه ما خو دا نه دي تا هم دا وې. جګړه هم په دغې کېږي چې دا زه څه وایم دا تاسو په کولو غوږونو واورئ او تاسو انډرسټینډ کې، او پس ته هغې نه چې بیا تاسو په دې نیت واورئ چې دا زه په دې نیت واورم چې زه پې ځان پوهه کړم او زه د دې فایدې ته وګورم، نو تاسو په یو شانتې. او چې تاسو په دې نیت واورئ چې اورګه چې کوم ځای کې بیا ګیروم، چې کوم ځای کې به غلطي کېږي، خیال مو کړي که نه، نو بیا به ځای په ځای به تاسو ته زما غلطۍ په نظر راځي او زما په خبر باندې پوه نه شئ او بلا د خدای غلطۍ تاسو رایستی شئ. نو مونږ چې کله ماشوم سره خبرې کوو نو هغه به په دې نیت باندې نه کوو چې ماشوم پکې مونږ په خبرو کې گیر کو، په دې نیت باندې به کوو چې ماشوم په خبره مونږ ځان پوهه کو،
او ارشد صاحب چې کله موږ د ماشوم په خبره پوه شو که نه او خپل ځان هغه ځای ته یوسو چې زه ماشوم وم نو ما به څنګه کیفیت کولو نو هغه وخت کې به بیا زمونږ مثله وشي او د ماشوم جذبات پم دغه شي. زه خپله قصه ته کومه ما ته یادېږي زه ماشوم وم او یو مشر و نوم یې ځکه نه چې دا ویډیو به بیا ګوري نو زمونږ خاندان کې یو مشر و او هغه خپل کشر چکر له بوته او ما ورته وی مام بوزه او زه یې بو نه تلم هغې زما په ذهن دونه اثر کړی دی چې نن هم زه خپل کشران چکرو له ځان سره بوزم یاران دوستان ملګري رستو او زما کشران ما سره مخکې ما سره خوري نه او خپل بچي اکثر په چکر ځي ولې زما ذهن کې هغه ناسته ده چې هغه مشر زما خبره نه و اورېدلې او زه نوم بوتلې زه به داسې نه کوم زه به د خپلو کشرانو جذبات ته نقصان نه رسوم نو زه ځان سره خپل کشران ځای په ځای بوزم. دقه شانتې چې کله مونږ په دې نیت سره وورو چې زه ځان پوهه کم چې د دې ماشوم جذبات څه دي یقین په خدای وکړه ستاسو کیفیت به بدل شي او تاسو به اټومیټیکلی په زړه کې رحم راشي. ګوره بیبي سکیما ته ګوره زما مخ ته چې ګورې که نه نو کیدی شي ما په لومبي څوک ونیوي لکه ډېر غوسهناک سړی دی چې پته نه لګي څه چل به کېږي او ماشوم ته چې تاسو وګورئ که هغه هر ماشوم وي نو چې سړی وګوري سړی داسې مینه پرې راشي که نه او رحم پرې راشي. الله رب العزت دې ته د بیبي سکیما کې داسې د سټرکچر کې داسې چې دا کله د انسان مخې ته راشي سترګو ته نو د زړه کې رحم راشي. نو ګوره ماشوم په زړه کې رحم د انسان په زړه کې رحم د ماشوم د دې بیبي سکیما د ونې راځي او زموږ خپل بچي وي مونږ دونه ډبول او وخل کولی وي چې هغه ماشوم پاک د پردي انسان پیړه خوږي او زموږ پیړه نه خوږي او درز غوبل شروع ولې مونږ هغه بار بار پریکټس دونه کړي وي چې مونږ نه دا خبره ایره وي چې دا ماشوم دی او دا چې کوم دی یو جذبات لري او یو کیفیت لري نو دا به مونږ دوباره ژوندی کوو. کم ځای کې چې ماشوم دی که هغه په سکول کې دی که هغه په کور کې دی که هغه په جومات کې دی که هغه په بازار کې دی هغه ماشوم دی هغه جذبات لري هغه به پوره اورو او د هغه اورېدو په بنیاد باندې به د هغه جذبات فیل کوو او هغه به حل کوو. نیکس داسې چې لکه دا مونږ څنګه کوو چې مونږ اول په ښه طریقې سره وورو او بیا مونږ ریسپانس ورکو. اوس به مونږ دا څنګه کوو اکټیو لیسننګ ګیټ آن دیئر لیول چې ماشوم کوم ځای ناست دی عمقه لیول ته ځان راورسوه. ماشوم په ځمکه ناست دی ورسره په ځمکه داسې کښېنه دا نه چې دلته څه چل شوی دی خیر خو دی نو چې په ځمکه ته ورسره په ځمکه داسې کښېنه د هغه لیول ته ځان راورسوه تاسو به بیا چې کوم دی نو بیا به وګورئ هغه به بالکل تاسو نو بیا به دې ته موږ اکټیو لیسننګ وایو. دویم پوټ اوی ډسټرکشن کو ټلیفون دی کو موبایل دی که څه بل څه کړپړ دی هغه سایډ ته او مکمل توګه باندې ماشوم ته متوجه شه موبایل کې ورته مه وهه. دویم دې ته اکټیو لیسننګ. دریم یوز مینیمل انکریجرز د مثال په توګه باندې ښه نو بیا وایي دا ورسره کوه چې ماشوم وایي چې وایي دا خو بالکل لکه ما سره په یو لیول کې دی او که هغه ماشوم ته قصه کوي زه ووغل مو داسې ته او ته بالکل څه ایکسپریشن نه وي او وایي چې دا څنګه چل چا ته لګي او چې ته وایي او ماشوم به نور هم په ژړا شي اړه به یې سپک شي بالکل فرسټریشن اریوسیس به ختم شي. نو دې ته مونږ وایو اکټیو لیسننګ. لومبې د هغه حالت ته او د هغه لیول ته راتلل دي. دویم چې څونه ډسټرکشن دی موبایل دا قصې اخوا کول دي. دریم چې د هغه کوم جذبات دي هغه جذبات کې ورسره حصه اخیستل دي. ٹھیک شو نو دې ته مونږ وایو اکټیو لیسننګ. صحیح شو جی. نیکسٹ دا دی پرووایډ ایوینیوز فار ایکسپریشنز. مختلف ماحولونه تاسو پرووایډ کې خپل ماشومانو ته چې هغه د خپل جذباتو اظهار وکړي. د یو کتاب نه راغلی په بل کتاب ورغلی په ټیوشن ورغلی د جمعات سبق له ورغلی پته نه لګي چې ماشوم بسترې ته ځي نو زری وي هغه ته د جذباتو د اظهار هغه موقع نه میلاویږي. د مثال په توګه یو ماشوم ډېرې قړتې کوي نو یو بل قلتو سره کوي چې قړتې کوي جذبات پیدا شي
نه خبرې به نه کوې چپ کېنه هغه جذباتو له دننه دغه کړو داسې به نه کوو. دویم یو ماشوم د آرټسټ دی هغه خو څیزونه جوړولی شي چې کله دغې هغه ته د ایکسپریشن دپاره موقع ورکړه چې هغه آرټ جوړ کړي ونه جوړه کړي سړک جوړ کړي بلډینګ جوړ کړي د هغه خپل چې کوم جذبات دي چې په هغې کې را برسېره کړي نو هغه کې به سیلف ایکسپریشنز راشي. دویم یو ماشوم داسې چې هغه څیزونه جوړوي پرېږده چې کوم دی دا کلونې جوړوي او روانوي او جوړوي او روانوي هغه خپل جذبات بل ماشوم لیکل کولی شي ولیکه بچي ستا ذهن کې څه دي ابه کینې چې کوم خاموشته به هغه اکثر لیکل کوي ابه خپله قصو لیکي دا چل دی هغه چل دی دا هغه چل دی. نو موږ ته پکار دی چې د ماشومانو د جذباتو احترام کوو او هغې ته موقع پرووایډ کوو چې په هغې باندې هغه خپل جذبات ایستی شي. تاسو ته مې یو خاموشه ماشوم دی نو چې کوم خاموشه ماشوم دی نو هغه له لیکل ورکړه چې دا خپل جذبات ولیکه نو هغه به د ایکسپریشن به بیان کړي شي. دویم یو ماشوم چې کوم دی هغه ډېر جولی غونده دی دا ډرامې مامې پکې اکثر ماشومان کوي که نه نو هغه ته یو کردار ورکوي چې تاسو لکه یو خاکه غوندې جوړه کړه نو هغه ماشوم به بیا خپل ایکسپریشن به په هغې کې نو چې کوم استاد یا استادې ته هغه په مخامخ خبره نشي کولی په خاکه کې به ماشاءالله دونه زبردست طریقې سره هغه خپل استاد وضاحت وکړي چې نوم به یې نه اخلي او تاسو وپوهېږئ چې دا خو دا پلاني استاده یادوي خیال مو کړي که نه اکثر داسې ماشومان پکې وي نو دا داسې ماشوم هغه ایکسپریشنز دا موقع ورکول پکار دي. فزیکل ایکسپریشن سره یو مثال د فزیکل ایکسپریشن دا دی چې کله یو ماشوم فرستریټډ شي او هغه دغه وي نو هغه څه گیم دی وکړي فوټبال شو والیبال شو چکر دی وکړي داسې دا نه چې بس هغه بند کړي نو ولې دی نو دا یو د هغه د اظهار ایوینیوز دي او چې کوم خاموشته به دی خو ته وي چې هغه لیکل وغیره دی کوي نو دا هغه ایوینیوز دي چې دې سره ماشوم د جذباتو اظهار کولی شي.